خبریال ډاټ کام درنو لیدونکو سلام. امید شاهزاد یم د امریکا څخه ستاسو سره اړیکه باندې یم. غواړو د امریکا د ژوند په اړه باندې، د پرمختګونو په اړه باندې، د تعلیم په اړه باندې، د میلو ځایونو په اړه باندې، دلته د مهاجرینو، د محصلینو، مسافرو افغانانو پر ژوند باندې خبرونې ولرم. د دې لړۍ دا لومړۍ ورځ ده. دا به د بانډار په شکل باندې وي، نوم به یې هم بانډار وي. نو زموږ دغه لومړۍ خپرونه د همدې ځای څخه راپیل شول. دا ځای د بیګ بیر په نامه باندې یادېږي، چې د دې ځای خلک ورته د بیګ بیر ماونټین ریزورټ هم ورته وایي. دا ځای په ژمي کې په واورو باندې پوښلی وي او پسرلي کې داسې تک شوي وي. دلته راتګ د انسان روح آراموي، د انسان زړه آراموي. نن د ملګرو دوستانو سره را روان شوی یم. په لاره کې نور پلانونه هم لرو. شروع مې د دغه ځای څخه وکړل. دا چې ډېره موده د مطبوعاتو څخه لرې ومه، کیدای شي زما په خبرو کې سختۍ راشي، د جملو په وډلو کې مې نیمګړتیاوې راشي. نو هیله ده ومې بخښئ. ما مې د ملګرو سره مشورې شروع کړي دي. زه مې د هغو کسانو چې په دې اړه ډېر پوهېږي، د هغو نظریاتو ته په تمه یم. د هغو ټولو څخه په استفاده باندې به ستاسې لپاره یو ساعته پروګرام لړۍ د خبریال ډاټ کام له لارې راپیل کړم، چې کیدای شي جالبه مطالب پکې کې راټول کړم. زه به هم یو شی زده کوم، تاسې به هم یو شی راښه یاست. په ګډه به یو بل سره پوهوو. راتلونکي باندې خدای خبر دی. زه خپله ډېر ورته خوشحاله یم، ډېر مې ورته تلوسه ده چې ستاسې دپاره نور جالبه او په زړه پورې پروګرامونه ولرم. هم به زما ساعت تېري، هم به ستاسې ساعت راسره تېري، هم به یو بل ته یو شی ور زده کوي. دا مې ملګري او دوستان دي، دلته ټول سره راټول دي. دا ښاغلی عزیز دی د افغانستان د کوم ولایت یاست تاسې؟ د کابل دی. ښاغلی مسیح اغا صاحب چې زموږ د بانډار مالګه وي همیشه، دی د افغانستان، دی هم لکه چې د کابل دی. دا ښاغلی رفیع دی. رفیع زموږ په ډله کې د زحمتکشه ځوان په توګه باندې پیژندل شوی دی. او مخکې ما خبرو ته غوږ نیولی و، وایي زه همیشه یو مسؤلیت پذیره ځوان پاتې شوی یم. داسې چې د کورنۍ سره مې، د پلار و مور سره مې، ټولو سره مې په کارونو کې وایي مرسته کول. ما ته یې دغه یوې جملې ډېر خوند راکړي چې ویې ویل چې زه همیشه دغه پاتې شوی یم، مسؤلیت پذیره پاتې شوی یم. ښاغلی فیاض زموږ تاند ځوان ملګری دی. ټولو کې نو یو دی مجرد دی. دی به هم د خیره سره په دې کورني جنجال باندې ډېر ژر اخته کوو، چې دی هم زموږ درک اوسي، چې په موږ باندې څه حالات تېرېږي، په کور کې موږ څومره لوښي پرېوړل کېږي، څومره کارونه را باندې کېږي او زامنو څومره چغې را باندې ویل. دا سید خان دی. سید خان زما دلته د دفتر ملګری و، هلته مو شناخت شوی دی. تر اوسه پورې ډېرې ښې اړیکې دي. د دوو ورونو غوندې ژوند سره کوو، یو بل ته مشورې ورکوو. سید خان که تاسې څه ویل غواړئ؟ ما ډېره ښه پښتو ور زده کړې ده او ده ما ته ډېره ښه دلیره زده کړې ده. زموږ میله دغه شوه، په ډېر خوند سره پای ته ورسېدله. موږ چې څه غوښتل هغه مو ټول وکړل.
ښه ډوډۍ مو پخه کړل، په ډېره مینه مو وخوړل، ورکې مو وکړلې، نورې کیسې ټوکې مو وکړلې، کیسې مو وکړلې. اوس به راسم د خپلې اصلي موضوع په اړه به درسره وغږېږم چې پلان څه شی دی چې خبر مو کړم. ډېره موده د ژورنالیزم له ډګره څخه لرې پاتې شولم. زه داسې یو انسان وم چې همیشه مې د خپلو خلکو سره په ټچ کې وم. زه همیشه د ټولو په رازونو باندې خبر وم، د دوی په کیسو باندې خبر وم. خو تېر څو کاله بیخي لرې پاتې شولم. یو داسې کارکردګي چې انسان ورسره مینه لري، خوښېږي چې د خلکو دپاره وغږېږي، د خلکو سره وغږېږي. هغه سړی چې چپ کې باره نو داسې لکه یو چا چې پر ستوني باندې پښه ورېښې ده، ساه نه شي اخیستلی. زه ډېر خوشبخته یم چې یو ځل بیا د ګران ورور میرویس افغان په تشویق سره خپل پخواني کریر ته ورګرځم. دا ځل مې کاري کریر یو څه فرق وي، زه یو څه ډېر پکښې کې ازاد یم. دا به یو طبیعي خپرونه وي، زه به په خپل طبیعي انداز غږېږم، داسې چې زه په کور کې د خپل پلار او مور سره غږېږم، خپل د یارانو سره غږېږم، چې څنګه یم هغسې به رول به زه ادا کوم. ستاسې څخه مې هیله چې نشته، تاسې به ټول ما ته مشورې راکوئ، تر څنګ به یې لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ چې په څه غواړئ چې پوه شئ. ما که څه هم ستاسې دپاره مطالب راټول کړي دي، داسې مطالب چې زه غواړم پر هغه باندې وغږېږم، هغه اړه باندې یو څه ناڅه معلومات لرم. یوه موضوع دا ده چې زه د کار د ځوانانو سره کېدای شي په ژوند باندې وغږېږم. هغوی جالبې کیسې چې پخوا په تلویزیونونو او په راډیوګانو کې مې اورېدلې، داسې کس وایي چې ستا سره مې 10 کاله تېر کړي، مګر بیا به هم تاسې نه واست په خبر چې دوی د خپل ژوند تر کومو پړاوونو تېر شوي دي، تر دغه ځایه چې راغلی دی څه سړې او تودې یې ګاللي دي. نو چیش به کوو، چیش به چې زده کوو. دې څخه به مې هدف دا وي چې هغه به د زړه بړاس واوسي، زما به د ژورنالیزم مینه ماته شي او تاسې ته به معلومات در ورسېږي. تاسې چیش کوئ صرف د معلوماتو په خپرولو کې تر خلکو پورې په رسولو کې راسره مرسته وکړي. زه وعده کوم په یو ښه انداز راڅرګندېږم، ټوکې به هم درته راټولوم، معلومات به هم درته راټولوم، د کار خلک به هم درته پیدا کوم. انشاءالله زه ډېر ورته خوشحاله یم. تاسو به چیش کوئ، په کمنټ کې به زما سره خپل نظریات تل شریکوئ. که چیرې ښه روان وم تشویق مې کړئ، خراب روان وم لارښوونې راته وکړئ، د سوژو په ټاکلو کې راسره مرسته وکړئ. داسې سوژې راوسپارئ چې زه مجبوره شم د هغه په اړه باندې ریسرچ وکړم. داسې نه چې بس راسم د کیمرې مخته کښېنم یا موبایل تر صد په لاس راشي یا یو انډیوال مې ووینم، بس نو پر هر کونج پر هر کچګر درته شروع شم. یا داسې معلومات راڅخه وغواړئ، داسې سوژې راته وټاکئ چې زه مجبوره شم ریسرچ وکړم. کله چې د هغه اعلان خپور کړم، خلک مجبوره شي چې ووایي چې ولا دا موضوع خو زده کېدل غواړي. ډېر کسان اوس هم کوښښ کوي چې یو څه زده کړي. دا چې په افغانستان کې کتاب ته لاسرسی ستونزمن دی، ډېر خلک لوستل نشي کولی. نو ما وغوښتله چې د دې پلټفورم څخه کار واخلم، معلومات چې زموږ ښو لیکوالانو ژباړلي دي، ښې لیکنې یې کړي دي، هغه به زه راغږیزې کړم زما په کلیوالي انداز باندې. نو راسره اوسئ، د ښو زیرو په تمه اوسئ، د ښو تعلیمي او تفریحي پروګرامونو په تمه اوسئ. که زه ژوندی وم او دغه انرژي مې ولکه دا اوس چې په ځان کې وینم، زه به حتما ستاسو تر کورونو پورې ځان ته رسوم، زما غږ به تاسو ته ورسېږي. نو په پای کې کېدای شي د ځوانانو یو قوي غږ چې جوړ شي. ټول هغه دوستان چې زه ورسره پېژنم، د دغه لومړۍ خپرونې ته وروسته
را سره تماس ونیسئ، خپلې مشورې، لارښوونې، پیشنهادونه، انتقادات ټول به را سره شریک کړئ. د دې ټولو په رڼا کې به زه لپاره بیا یو مکمل جامع پلان چمتو کوم. ګورم اوس غږ کړی بیا به نو د خیره سره مخته ځو. اوس دپاره مو پر خدای سپارم، زموږ په بیګ پیر کې مېله نوره خلاصه سوې ده. دا د بیګ پیر ساحه ده. دلته د کاله څخه په زرګونو انسانان سیلانیان راځي د دوی په دغه لرې پرته سیمه کې چې دوی داسې سرسبزي ده چې غرونه یې لا وچنه کړي دي. په غټ غټ ډبرې کې دا ښایسته غټ غټ ناجوګان ولاړ دي. هېچا نه دي ریبلي، هېچا اور نه دي وراچولی، هېڅوک د ټولو قوانینو څخه چې د دې ځای راتلونکي کسان یې باید مراعات کړي. په هر ځای باندې یو لوحه ولاړه وي او هغه تفصیل لیکلی وي، نو خلک بیا ماسې هغه ته ګوري. د ضرورت نشته چې په هر کونج په هر کچګر باندې به سړي په پولیس ولاړ وي او دغه کوي د لارښوونې به ورته کړي. او یا داسې چې سړی په کندهار کې د مینې څخه چوڼۍ ته ځې، پر ده دېرشو چوکونه به تلاشي کېږي، بلا دغه یوه خبره ورته کوي، پیسې می لرې یا ورته وایي سلام الله لرې. ښه خیر، پر دغه اخري ټوکه به پای ته ورسوو. تر بیا پورې مو پر خدای سپارم. اخري او وروستۍ هیله د دې معلوماتو په خپرولو کې را سره مرسته وکړئ. لاندې مو خپل کمنټونه، نظریات، پیشنهادات هېر نه شي. نو تر بیا پورې د خدای په امان.